بچوڼي ته دغلته کار کوه زه دا لرګی کور ته وړم زویه مړ شومې راسه ملا مې ماته شوې زه راسه هله نن په ټول افغانستان کې ښوونځي فعال شول. له ټولو پلرونو څخه هیله کیږي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. السلام علیکم. علیکم السلام. حاجي صاحب ستړي مسئ ستړی مسې ستړی مسې مه خوره سپین ږیری خورو ستړی مسئ. حاجي صاحب محترم څنګه یې ښه یې؟ شکر د والا الحمدلله تاسې ښه یې؟ بچیان دې ښه دي؟ شکر د والا الحمدلله ښه راکړو دي ماشاءالله دې کار کوي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حاجي صاحب دا چې حمل د مکتبونو شروع کېږي پسرلی دی نو موږ غواړو چې دا ستاسو زوی د ځان سره بوځو مکتب ته او مکتب کې داخل کړو شامل کړو. نه 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 دا دې غلطه وکړه. استاد یې که مدیر صاحب یې که د هر مکتب نه راغلی د دې اړه باندې به ما سره نه غږېږي. زه که خپل ځای مکتب ته واچوم بیا دا کارونه څوک وکړي؟ زه په ملا خپله زوبل یم دغه خیال هم ده. او بل آینده نه لري اوس مکتبونه بیخي آینده نه لري. 12 کاله یې ووایه بیا یا چرسي ترې جوړ شي یا پوډرې ترې جوړ شي. څه ډېرې ووایي هغه به سعودي ته لیږو نور خو بل شي نه پیدا کېږي. حاجي صاحب محترم داسې کار دی چې موږ تاسو ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید تعلیم وکړو زده کړه وکړو. دا کارونه هم په څنګ کې ورسره کولی شو. نیمه ورځ دې زوی ته اجازه ورکړه تر څو مکتب ووایي او نیمه ورځ دې خپل کارونه وکړي. نو داسې دی چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. باید تعلیم وکړو. تعلیم رڼایي ده. یوازینۍ لار چې دی تعلیم ده چې موږ کولی شو خپل ټولنې ته خدمت وکړو او زموږ ټولنه پرمخ تللی شي. نه مدیر صاحب د ما د زوی هم نه ده خوښه او د ما خپله اول کې نه ده خوښه د خپله هم نه ده خوښه. زه خپله په ملا باندې زوبل یم دا کار به ونه مکتب ته نه لیږم. حاجي صاحب بچی به درته وغواړو چې دی درس وایي که کار کوي که نه په خپله خوښه ده که ویلي درس یایم موږ به مکتب بیرته شامل کړو درس به ووایي. دا کار او بار خو چېرته نه تښتي کار نه هم کوي دی مکتب نه چې راځي هر شی دی کوي. یو دلته راسه ماشومه مه کوه صاحب مه کوه صاحب مه کوه. ماشومه ته غواړې ښوونځی ووایې؟ نه وایم د پلار نه دې مه ډارېږه. خیر ته موږ قناعت ورکوو. ته غواړې چې ښوونځی ووایې او که نه؟ ووایم غواړې ووایې؟ حاجي صاحب ورته پرېږده خپلې خبرې ماشومې کې چې دی درس یایي که نه یایي. دی پرېږدی چې دی خپله خبره موږ ته وکړي زړه خبره موږ ته وکړي چې دی ښوونځی وایي او که نه. نه مدیر صاحب د زړه خبره یې دغه ده نه وایي. دی به ما سره کار کوي انشاءالله دا په ټیم ټول په دې قانون کېږي دلته به موږ کار کوو. دی که ښوونځي ته لاړ شي زه خپله نسم کولی دا کارونه دی نه وایي دا ډېر ښه وړکی ده. ګوره حاجي صاحب محترم بیا به وروسته ډېر ارمان وکړي او وخت به تېر وي. د زوی دی همدا د زده کړو وخت دی باید زده کړې وکړي. نه نه مدیر صاحب تاسې دومره تعلیم هم کړی ښه هم کړي دي خو د ما زوی د سبق نه وایي نور تاسو ته اجازه ده تاسو تللی سئ تاسو تللی سئ ځئ. هله هله وړ کړه زر کړه چانې در واخله کار کړه هله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ څه خیر صحت ښه دی؟ څومره مسئله حاجي صاحب جوړه کار ده خلجیان څنګه جوړې ګوره خلجیانه کور په کور د کمپیوټرو یو کمپاین پیل کړی دی. په همدې کې هغه ماشومان چې هغه د کلنۍ ته رسېدلي وي د قانوني سنې پوره کړی وي هغه په مکتب کې شاملوو. تاسو څخه هم غوښتنه کوو چې خپل زوی مو په ښوونځي کې شامل کړئ. مدیر صاحب ډېر ښه خبر دې وکړه. تعلیم په نر او ښځه فرض ده. زه به خپل زوی ورته راوباسم هېڅ مشکل نشته. ډېره زیاته مننه. صحیح شو. مدیر صاحب دا زوی مې درته راوست. ډېره زیاته مننه خالد جانه. الله تعالی دې اجر درکړي. انشاءالله چې
ستا زوی به یو روښانه او یو ښه آینده ولري. قربان شم. قربان مدیر صاحب خدمت. خوشحاله اوسه. لاړم. 19 کاله وروسته څه پېښ شول؟ بچوڼي ته دغه هلته کار کوه، زه دا لرګی کور ته وړم. وای وای هله زویه مړ شومه راسه، ملا مې ماته شوه، زه راسه هله. افراد جانه سره باندې سوي هله ولوېدم بچوڼي، راولوېدمه، مړ شوم هله، مړ شوم ډاکټر ته مې بوځه، بوځه هله زویه، مړ شوم هله. مړ شوم ډاکټر صاحب، مړ شوم. بس وسکه بچوڼي، وسکه. ولې صاحب څه خبره ده؟ ډاکټر صاحب مړ شوم، چړې مړې راکله هله ځل کوه. دغه د خالد زوی نه ده؟ ها بچیه، دغه خالد زوی نه ده؟ هغه ده لاره زه د مکتب کې نه داخلولم، شکر کړی دی وایي اوس به ډاکټر و. خالد زه مکتب کې داخل کړی و، اوس ته وګوره ډاکټر ده، زه دې داخل کړی اوس به ډاکټر وم. بچیه ډېر سخت پښېمانه یم اوس، اوس دومره وخت نه دی تېر، انشاءالله زه به دې ښوونځي کې داخل کړم. کاش اول مې کې داخل کړی وای، اوس به زده کړې کړې، اوس به خالد زوی غوندې ډاکټر وای. اوس څه وکړو، اوس موږ د خالد زوی ته احتیاط شولو، اوس ته ډاکټر وای، تا ته به زده کړم، تا به یې ما علاج کاوه. هغه ماشومان چې قانوني سینې پوره کړی دی راځئ دوی ټول په ښوونځیو کې شامل کړو تر څو د ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او آینده یې روښانه شي. یوازینۍ لار چې موږ د دغه تیارو څخه ایستلی شي هغه تعلیم دی. راځئ په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړو تر څو راتلونکی ژوند یې له خوشحالیو او نیکمرغۍ څخه ډک شي. زما غوښتنه له ټولو پلارانو څخه دا ده چې خپل د هغه ماشومان چې عمر یې پوره ده او دوی مکتب ته کولی شي چې لاړ شي او زده کړه وکړي، هغوی باید مکتب ته واچوي، نه باید د یو پلار غوندې بیا وروسته مایوسه وي چې ووایي چې کاش خپل زوی مې په ښوونځي کې داخل کړی وای. راځئ چې خپل ماشومان په ښوونځي کې داخل کړو. د ګلاب یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. من پاتې شو بیا بلهاري بریا نبر خمن پاتې شو په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي لاس ته راوړې بارم رانه پالن غواړي غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي ایلا منصب پروا ای میډنا یا غلیا لاس